او دا خو د رحم اثر دی، لکه رحم راشي په سترګو ښکاره شي، دا خیر دا د انسان د وس او د اختیار نه بار ده. دا بعد جړا د انسان په وس کې نه، کله د خوشحالۍ نه هم سړی وجاړي او کله د خفګان او د غم نه هم سړی وجاړي، او بعضې دی چې په زور ځان له جړا راولي او چغې وباسي، هغه منع ده. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمائی چې نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایلی دی چې ان المیت لیعذب ببکاء اهله علیه، مړي پس چې دا وارثان او جمدي جاړي دی مړي ته پیزاب ملاویږي، سزا هغه ته ملاویږي. اوس به ته وایې چې ولې سزا هغه ته ولې ملاویږي؟ قرآن شریف کې خو الله فرمایي ولا تزر وازرة وزر اخرى، د یو ګناه خو الله په بل نه بار کوي، نو جاړي دا جمدي او سزا مړي ته ملاویږي. علما لیکي دا حدیث استادان وایي مړي ته په دې وجه جلا ملاویږي چې یا خو بعضې علاقو کې مړي وصیت کوي، پخوا به عربو وصیت کو چې ګورې چې زه مړ شم چې مرګ مې دروند کې ښه، دا وصیت به کو، مرګ به څنګه درنېږي. ښځې دا د پیسو ښځې به وې د کرۍ ښځې ابې راغوښتې هغې له به پیسې ورکولې، هغې به ساندرې وې او جړا به یې کول. دا به عربو کې ښځې ملاوېدې، په کرۍ به یې راغوښتې، هغې به رالې او صاحب دې به پیسې ورکولې، هغې به هغه غزل هم وي، هغه مرثیې به هم وي او چغې به هم والې. نو چې ښځه خو چې یوه چغه کي بله هم ورسره چغه کي، او چې بله چغه کي نو ورسره د کور هغه هم چغه کي. که دا مړی خوښ هم نه وي ته خلاص هم شو، بعضې داسې خلک هم وي، خو چې د بار ښځه راشي او چغه ووایي نو دا کور دا چغې ښځې هم ورسره ساندرې شروع کړي او چغې جوړې کړي، دا ګناه ده. نو د بۍ ښځې به یې راوستې، د کرۍ ښځې په هغې به یې مړو ته جړا کوله، دا خو د ګناه وکړه که نه چې دا وصیت کړی دی. او یا دا ده چې ده ته خو پته وه چې زما په دې کلي کې او زما په دې محله کې رواج دی چې خلک مړو پسې جاړي، د دې ګناه د ختمولو د وصیت ولې نه کوو؟ د به ویلي و که نه خپلې ښځې ته خپل لوڼو ته بچو ته چې ګورې که زه مړ شم ما پسې به جاړی نه، هغه د اختیار جړه او د قصد جړه به راسره مه کوې. نو د ده په وطن کې د ګناه دا رواج و، د ده په خاندان کې و، د ده په کورنۍ کې و، ده منع نه ده کړې. دی ګویا کې په دې خوشحاله و چې ما پسې خلک وجاړي، ځکه درته سزا میلاویږي، دته د هغه خپل سبب سزا میلاویږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي. او هغه فرشتې ورته څه وایي؟ هغې دلته کې خلک جاړي، فرشتې هلته ټونګې ورکوي، ښه دیو جاړي که نه، وایي ته خو ډېر بادر وې، وایي بابا ډېر بادر وې، ډېر بادر. فرشتې ورته ټونګه وروي چې ته پچه دې اړولې وه، څه بادر یې؟ الله لار کې یو جهاد یو ټوس ته چېرته کړی دی، څه بادر وې؟ ماسخوتن ماښام چې د جومات ته تلې، ماسپښین ګرمۍ کې جومات ته تلې، چې د یخو اوبو باندې اودس دې کړی دی، دا دیکې وله ورکوي. وایه که نه دي چې ته وایي چې بادر یې، څه بادري توره دې کړې ده؟ وایي زمونږ پلار و او ډېر سخي پلار و. فرشتې وله ټونګې ورکوي، څه سخا دې کړې ده؟ هغه د دغه د ګونډې هغه څخه ډک غنم چې به دې څخه ورکول خیرات، دغه څخه وه چې د یو 10 روپۍ خیرات ته کړی په خپل ژوند کې، جومات کې د یو 20 روپۍ ورکړی وې. وایي بابا او ته خو ډېر ښه سړی وې، دې چغې ورپسې وایي ډېر ښه سړی و زمونږ پلار. فرشتې وله ټونګې ورکوي، څه ښه سړیتوب دی، ګاونډیان درنه په اور کې ولاړو، دا ښه سړیتوب، بچې دنه په اور کې ولاړو، پلار دنه اور کې ولاړو، قوم کې دنه خلک په اور کې ولاړو، ته ښه سړی وې، شیطانت به دې نه کو په دنیا کې، مسلمان به دې په مسلمان نه ورچو، ښه سړی، دروغ به دې نه وې، غیبت به دې نه کو، جومات کې به خلکو سره دې غیبتونه نه کول، د پولې په پټي په غاړه به دې غیبت نه کو، چغلي به دې نه کوله. دا وایي دا زه درته ځانه نه ویم، هغې وله ټونګې ورکوي. هغه فرشتې چې څومره دي د هغې مړي صفتونه شماري، هغه فرشته هغه مرضیکه ورکوي. وی وګوره دا صفت در کې و چې دا دې در پسې یادوي، دا در کې و چې دې در پسې یادوي، مونځ دې کړی دی، حج در باندې فرض و کړی دی، روژه در باندې فرض ونیولې دی ده. ان المیت لیعذب ببکاء اهله علیه، د دواړو جهانو مبارک سردار فرمایي چې دا مړي ورپسې دا چغې دا وارثان ورپسې وایي او ځکه هغه صفت نه وي، هلته عذاب ورکوي، ټونګې وله ورکوي، چوکې وله ورکوي، دا عذاب مړي ته میلاویږي. دا خو دا طریقه نه ده. عربو کې به دا رواج و، جامې به یې شلولې زر، ما ګریوان ته به یې ګوتې کړې، لمنې پورې به یې کر وله ورکو، ولې بچې مې مړ دی، پلار مې مړ دی، جامې به یې شلولې. او ښځو کې عجیبه رواج و، خره چې زمونږ په خلکو کې دغه رواج نشته، سر به یې وخوری ښځې،
دا به لا بیلغمو چې لا نی به هلته به مړی کټ کې پروت و دلته به دې نی روت و چې راشه مور مې را لېږلې سر وله وخوری سر به یې وخوری او ګنجې به پاتې شوه دا ولې او زه په دا حسن څه کوم چې میړه مې مړ شو خیرات مونږ کوو چې مړ وشي هلکه دونه پیټه هلکه مه کوه غریب مړه بیا خلک به څه وایي د خلکو د شرم د وجې نه د حضور پاک مبارک بچی د حضرت ابراهیم یو صحابي فرمایي نبی علیہ السلام را سره مونږ لاړو یو دایي له ورکړو پخوا به عربو خپل بچي یو ښځې له ورکول هغې به پالل نوی مونږ لاړو هغه ماشوم نبی علیہ السلام را اوچت کړ بچی یې د زوی دی او ښکلی کړ او بوی یې کړ ځان ته یې را نږدې کړ او بویو یې ځکه د نبی علیہ السلام مبارک خو 4 زامن پیدا شوي دي او 4 واړه په ماشوموالي کې وفات شوي دي لوڼه یې زامنې نو هغه زوی یې ځان ته را نږدې کړ او ډېر ورته خوشحاله و بوی یې کړ او ښکلی کړ وایي دقسې یو ځل نبی علیہ السلام ته سوال جواب وشي چې ورلو هغه ماشوم زن کدن حضور پاک مبارک ته بیا راوچت کې غیږ کې ونیوه او د نبی علیہ السلام د سترګو مبارکو نه اوښکې وبهېدې په جړا شو بیا یو صحابي پې سوال کوي د الله رسوله ته هم جاړې تاسو خو د جړا نه منع کړې ده چې مړي پسې به نه جاړې ویې د کومې جړا نه چې مې منع کړې ده هغه د دې ژبې جړا نه خولې مبارکې ته یې ګوته ونیوله او دا خو د رحم اثر دی لکې رحم راشي په سترګو اوښکه راشي دا خیر دا د انسان د وس او د اختیار نه بار ده بل رسم خلک څه کوي چې مړ وشي چې کله یو لمبی د لمبولو دا زموږ په وطن کې دا رواج شته د لمبولو هغه کوټې ته وروړه میاشت 4 خورې داخلېږي نه څوک او شمه ډیوه پکې بلې ډېره نه ورځي هغه کوټې ته څوک هم نه ورځي او ډیوه پکې بلې هلکه دا ډیوه پکې په دا کوټه کې ولې بله ده وایي دلته دا مړې لمبولې شوی دی د ده روح راځي چې رڼا یې وته ای خدایه اوس قمقلو له به عقل د کوم ځای نه ورکې نو دې چې د هغه مقبرې نه د هغه ځای نه په تیاره کې را روان دی او د خپل کور پیژنې او راځي نو دا کوټه کې تیاره شوه ده او دا چا ویلي چې روحې دلته راځي نه قرآن کې شته او نه په احادیثو کې شته هغه څیز به مونږ منو چې کوم الله او رسول ویلي داسې ده که نه بس یا هغه فقه چې زموږ علماو د قرآن او د احادیثو نه د هغې استنباط او مسایل له وښکې دي قرآن او حدیث کې خو دا ټکي نشته چې روح را روان دی او دې کوټې ته راځي او شا به ډیوه بله که چې رڼا یې وته چې تندک ونه خوري دا ګناه ده د مړي د لمبولو اړو څه خاص ځای شته نه ته چې کوم ځای لامبې هغې کې هغه ولمبه کوه او که نه راځي هغه ځای راکوټي یو ځای کې وله پرده وکړه هغې کې ولمبه اوس بل رواج دی که نه هغه اوبه یو ځای کې جمع کوي هغه اوبه عام لښتي ته نه پرېږدي د مړي د لمبولو اوبه داسې ده که نه دې چې په ژوند کې د لمبل نو هغه اوبه به یې لښتي ته تلې که به نه تلې نو چې د مرګ نه پته ولمبو نو هم د اوبه لښتي ته ځي که نه چل کېږي زموږ ځان له کتاب دی د دې ښځو خپل کتاب دی د دې خدای خبر چې دا کتاب د دوی چا لیکلی دی دا د خپل رواجونه دي رواجونو پسې به نه دی الله او رسول چې څه ویلي د هغې پابندي به کوو مونږ له ډېر خلک دام راشي دا ماشوم یېرېدلی دی ولې صاحب دا یېرېدلی دی ولې یېرېدلی دی یاره دا هغه مړي زمونږ کوټه کې لمبولي هغې ته ورننوتې دی سورې پې شوی دی نو مې نور ته کېره سورې به ته وتښتي که نه سورې د کوم ځای نه پې راغلی دا ټولې دروغ خبرې دي صرف دومره ده چې شریعت مې په هغه کوټه کې یا په هغه ځای کې لږ عود لوګي کا یا ګرباتی لوګي کا ولې ځکه خامخا مړی دی او چې یو ځای کې هغه ووینځلی شي نو لږ بوی غوندې دي نو بیا خلک دې مړي پسې خبرې شروع نه کړي چې ده نه بوی ته حالانکې د مړي نه نه دي اسم چې سړی غسل کوي نو بوی ته ځي نو چې هغه ځای کې لږه خوشبویي وي چې هغه ځای لږ خوشبویي او پاکي بس دا دونه خبره ده د تخته چې په کوم مړی لمبی صاحب تختې له څوک ګوتې نه وړي تختې نه یېرېږي نو په دغه تختې هم لمبولی شي د کور په عامه تختې هم لمبولی شي داسې خبره پکې نشته چې د جومات هغه تخته هغه کور نه ساتي جومات ته یې راوړي جومات کې پرته دا زموږ د جومات بېل توهین دی خو څه کوې ورسره عام کټ کې مړې مقبرې ته وړی شي که د جنازې کټ پکې ني عام د کور کټ کې مړی شي د جنازې کټ پکې شرط نه دی قرآن به مړو سره نه ګرځوې په کټ کې دا ګناه ده قطعا به نه ګرځوې د قرآن شریف توهین به نه کوې د قرآن شریف بېعزتي او بېادبي به نه کوې که ده په ژوند کې د قرآن سره خپل تعلق ښه ساتلي حقه قرآن به پکارېږي او که ده په ژوند کې د قرآن تلاوت نه کړې او قرآن سره خپل تعلق ښه نه پیدا کړې نو قسم دې کې بچ کړي قرآن به ورته خیرې کوي چې زما بېعزتي را در برکته کوې قرآن اوړل مړي سره
په کټ کې دا د قرآن شریف بې ادبي ده. قطعا به داسې نه کوئ. دا ښه خبره نه ده.